هغه وخت مسلمانانو د وخت باچا د خار په بازارونو کې بجار وهلو او اعلان سره وای که څوک واده غواړي موږ واده ورکوو، که څوک کور جوړوي موږ کور ور جوړوو، که څوک پور وړي وي موږ یې پور ادا کوو، که څوک حج یا عمرې ته ځي موږ یې بیایو. لا نه زمونږ په اوسني عصر کې وو او نه د اروپا د تمدن په وخت کې وو او نه په هغه ملکونو کې چې د پټرول پر ایستلو سره غنیان شوي دي، بلکې دا د هغه حاکم په وخت کې و چې په 40 کلنۍ کې وفات شو. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ته د زکات مالونه راغله، نو یې امر وکړ چې پر غریبانانو یې وویشئ. ورته وویل شو چې په امت مسلمه کې فقیر او غریب نه دی پاتې بلکې ټول غنیان دي. بیا یې وویل اسلامي لښکر یې پې مجهز کړئ. ورته وویل شو اسلامي لښکر د مال او اسباب له طرفه پوره دي. بیا یې وویل ځوانانو ته ودونه پرې وکړئ. ورته وویل شو چا چې واده غوښتی واده یې وشو او اوس هم مال پاتې دی. بیا یې وویل د پوروړو پورونه پې ادا کړئ. د پوروړو د پور تر ادا کولو وروسته بیا هم مال پاتې شو. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وویل په یهودو او نصواراو کې چې څوک پوروړی وي د هغوی پورونه ور ادا کړئ. د هغوی پورونه هم ادا کړل شو او وی ویل مال پاتې دی او وی ویل طالب علمانو ته یې ورکړئ. هغوی ته هم پوره مال ورکړل شو بیا هم مال پاتې و. هغوی ته هم پوره مال ورکړل شو بیا هم مال پاتې شو. بیا عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ویل غنم پیرانیسي او د دې د پاره په غرونو پر سرونو وپاشي چې څوک ونه وایي د مسلمانانو په ملکونو کې مرغان وږي دي. کله چې مونږ اسلامي قوانینو سره برابر ژوند کاوه دغه حال مو